مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وي. روزه به دار شي نسی د سترګو بم روزي غلط کار ته پکې نه ګوري، د غوګونو بم روزي غلط خبره به پکې نه اوري، د خپو بم روزي غلط زینو ته به پکې نه ځي، د لاسونو بم روزي غلط سيزونه ته به نه اچي. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي، روزه د دې ټولو سيزونو نامه ده. بعض ائمه تر دې پورې لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردی بده او اله د خپل مفادو د پاره نو په دې روزه ماتيږي. خلبهم چې د په غلط شی باندې نه استعماله، جبابا په غلط شی باندې نه استعماله، دا احتیاط بم کوي. د روزې میاشت ته رمضان وای. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وای. یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وای. علماء لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزي ونیوي نو د یو لسو میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخت منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سره دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درکه نه لګي نو هغه سره امدادم فرض ده. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو او په تا پته ولګېدا او داغه روزه ماته نشتا او تا ولا درو جماعتي بندوبس نکو الله به پټول محله جهنم ته بوزي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب
حافظم چې د کوزو پاس کیږي غرړې 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 څه چل دی ختم شو ختمونه نخلاصي